بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو څېړنه مینه او لیوالتیا درڅخه غواړي. که غواړئ چې د څېړنې فن په خپلو منګولو کې ټینګ کړئ، ګام پر ګام راسره مخکې لاړ شئ. عملاً یې ترسره کړئ. وعده ده چې ډېر نالیدلي څیزونه به وکولای شئ ووینئ. لکه ماشوم به هر څه درته مخې ته راشي او پوښتنه به درته پیدا کیږي چې ولې. د دې ولې د ځواب د موندنې لپاره افغان سپوږمیزه شپې رڼا چینل تاسو ته څېړنه ګام په ګام درپېژني. د څېړنې پنځم پړاو د څېړنې د پوښتنو او ګمانونو یا فرضیو وړاندې کول دي. هغه ګمان یا فرض چې څېړونکی یې د پایلې اخیستنې څخه تر مخه د متغیرونو د اړیکې یا یو پر بل د اغېز فرض یا ګمان کوي. خو دا جوته نه ده چې د مطالعې او څېړنې څخه وروسته به تاییدیږي او که ردیږي. د څېړونکي حدس او ګمان باید د مخکینیو څېړنو شخصي تجربو او یا عقلي دلایلو پر بنسټ وي. داسې هم نه چې د پټي یا پولې پر سر یې ایښودلي پیدا کړي او د ګمان په دود یې په څېړنه کې وړاندې کړي. څېړنه دومره هم ساده نه ده چې ته به نو هیڅ ځان نه په تکلیفوي. څېړنه د عاشق او معشوقې د اړیکې په څېر ګام پر ګام لاسنیوی درڅخه غواړي. څېړنه تا ته او ته څېړنې ته اړتیا لري. موږ چې کومه څېړنه د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو زده کوونکو انحرافي کړنو ترمنځ اړیکې کې په لاره اچولې ده، داسې حدس او ګمان لرو چې داسې په نظر راځي د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو انحرافي کړنو ترمنځ اړیکه شتون لري. دا یو ګمان ده. اوس که اړیکه شتون ولري نو ګمان کیږي چې دا اړیکه مستقیمه وي او یا هم ګمان کیږي چې دا اړیکه معکوسه وي. هر اړخ ته به یې فکر کوو، لکه څارونکی چې د غونډۍ له پاسه ناست دی او پرته له دې چې په څه کې لاسوهنه وکړي یوازې خپله څارنه کوي. دواړه لوري ښه په غور سره ګوري. همداسې هم د څېړنې په برخه کې د پوښتنو او ګمانونو وړاندې کول داسې دي لکه د ملګرتیا تار. په دې برخه کې پاستور یو عالم دی، وایي چې څېړونکی دې هڅه نه کوي تر څو خپل فرض او ګمان اثبات ته ورسوي. دا یو طرفه قضاوت دی. دا د څېړنې په حریم کې مداخله او پر څېړنه ظلم دی. مه یې کوئ. قدرمنو، فرضیه په دوو بڼو سره لیکل کیږي. یا به فرضیه جهت لرونکې وي او یا به هم بې جهته وي. که چیرې د فرضیې په پای کې د اړیکې یا توپیر کلمو څخه ګټه پورته شي فرضیه مو بې جهته ده. او که چیرې یې د خپلواکه متغیر اغېز په تړلي متغیر باندې مشخصول وغواړو نو بیا دلته ده چې فرضیه مو جهت خپلوي. لکه له جهته پرته فرضیه بیلګه کې داسې وړاندې کولی شو چې فکر وکئ د الف او ب متغیر ترمنځ یا د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو او متغیرونو ترمنځ اړیکه شتون لري. دا بې جهته فرضیه ده. اوس به راشو جهت لرونکي فرضیې ته. کله چې د الف متغیر ډیر شي د ب متغیر هم ډیریږي. یا که چیرې د الف او ب ترمنځ مخامخ یا مستقیم او یا معکوسه اړیکه شتون ولري نو زموږ فرضیه جهت لرونکې ده. فرضیه دوه ډولونه لري چې یوه یې د اچ یوه او دوهمه یې اچ صفر فرضیه ګڼل کیږي. د اچ یو فرضیه داسې ده چې د څېړونکي له لوري وړاندې کیږي او قصد لري چې سموالی او ناسموالی تر څېړنې لاندې ونیسي. او د اچ صفر فرضیه بیا تل د متغیرونو ترمنځ اړیکه یا توپیر څخه منکریږي، نه یې مني. مثبت لوری در سره نه ښکاره کوي، ستا پر ضد خبره وړاندې کوي. د اچ صفر فرضیه نه لیکل کیږي، فقط د اطلاعاتو د تجزیې او تحلیل پر مهال یې په نظر کې لرلی شو. لکه د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو زده کوونکو انحرافي کړنو ترمنځ اړیکه شتون لري. فرضیه کې د صفر فرضیه موږ ته وایي چې ترمنځ یې اړیکه شتون نه لري. خپله فرضیه د یوې خبري جملې په څېر وړاندې کړئ چې د دوو متغیرونو ترمنځ اړیکه وسنجوي او باید متغیرونه د اندازې کولو وړ وي. ښکاره او کره وي. مهمه خبره دا چې زموږ او ستاسو له شته پوهې سره همغږي ولري. زور هم پرې ورسیږي. ملګرو، لکه څرنګه چې د قالب خبره کوو دا برخه هم سمته ځانګړنې لري. داسې چې کومه فرضیه یا فرضیې چې وړاندې کوو د متغیرونو د څرګندونې او پوهې او وړتیا د ازمویلو توان ولري تر څو وکولی شي څېړنې او مطالعې ته جهت ورکړي. او په لومړي سر کې دا د داسې په نظر راځي له کلمو څخه کار واخیستل شي. د څېړنې د پوښتنو په اړه کولی شو چې پوښتنې په توصیفي، اړیکهییزو او تفاوتي یا توپیریزو پوښتنو سره وویشو. یعنې څېړنې ته په کتو سره خپلې پوښتنې همغه ډول قالب ته چمتو کوو چې په توصیفي پوښتنو کې د څه به وي، څه دي، څرنګه دي پوښتنیزو کلمو څخه ګټه اخیستل کیږي. لکه په صنعتي کارونو کې د غور ولایت د غرنیزو سیمو د ژوند د پرمختګ کچه څرنګه ده، یا د دې پر ځای کولی شو د څه ډول ده کلمې هم وکاروو.
په اړیکه ییزه پوښتنو کې د دوه یا څو متغیرونو اړیکه په نظر کې نیول کیږي، لکه آیا د ښوونځي د سازماني فضا او نویو ځوانانو انحرافي کړنو ترمنځ اړیکه شتون لري؟ په تفاوتي یا توپیریزو پوښتنو کې بیا د متغیرونو د کچې د توپیر سره کار لرو، لکه د صنعت په برخه کې د نارینه‌وو او ښځینه‌وو د کار د کچې د پرمختګ ترمنځ څه توپیر دی؟ څومره چې کولی شئ خپله څېړنه ګام پر ګام د ځان او لوستونکو لپاره ساده کړئ، هر اړخ یې وسنجوئ تر څو په راتلونکي کې د سرګردانۍ لامل ونه ګرځي. خپله څېړنه په ابعادو وویشئ، د هر بعد یې یوه فرضیه د فرعي پوښتنو په لړ کې روښانه کړئ، تر څو د تحلیل او تجزیې پر مهال مو کارونه په ډیره روښانه توګه څرګند شي او له راتلونکي سرګردانۍ څخه به هم خلاص یاست. د څېړنې شپږم پړاو د څېړنې د متغیرونو ټاکل او مفهومي او عملیاتي تعریفونو وړاندې کول دي چې په راتلونکي برخه کې به یې انشاءالله سره پرې بحث ولرو. انځورونه در سره وګورئ، که څوک د وورډ فایل غوښتونکی و تشویش مه لرئ، انشاءالله چې هغه هم درته په وخت او مهال سره د افغان سپوږمیزې شپې رڼا چینل له لوري وړاندې کیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.